Asisa de sigura kړی و چې داسې نه شي. لږ ژوندیاک شوه. زما نوم ارماني دی او د اسلامي امارت عسکر وم او په د نازیان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فلحال مې فیصل او سیف الدین سره ملګرتیا وه. 15 کاله خوښه مې دوی سره ملګرتیا وکړه. خو لکه د دو کوم کارونه چې وو او څه رقم نامې پیښې وې هغه ویل چې موږ د الله قانون دپاره کار کړو. لکه هغه کار چې کوم و د الله قانون دپاره نه و. هغه کار د پاکستان ایسۍ دپاره و او دا د پاکستان ایسۍ مزدوران دي، دا د پاکستان ایجنټان دي. که هر څوک فیصل او سیف الدین او دغو سره ملګرتیا کوي نو زموږ له خوا دا خبر دی ورته چې ورونو چټي ځانونه مه وژنئ او مه چټي ځانونه خرابوئ. د فیصل او سیف الدین سره ملګرتیا پرېږدئ او راشئ د خپل افغانستان ښکلي دولت ته تسلیم شئ او سولې په ریاست سره یوځای شئ. او بل مې دا ورونو ته دا پیغام دی چې را دې شي خپل وطن دې جوړ کړي، خپل وطن دې مه ورانوي. که لشکر سره وي، که امارت سره وي، که داعش سره وي، نو زه ورته دا پیغام لرم چې راشئ خپل وطن مه ورانوئ، خپل وطن جوړ کړئ او انشاءالله دا زموږ ستاسو شریکه کور دی او دا به سره آبادوو. مې د پاکستان په خوله ورانوئ، مې د ایران په خوله ورانوئ، مې د بل په خوله ورانوئ او د فیصل او د سیف الدین په خوله بیخي اعتماد ونه کړئ، بیخي اعتبار ونه کړئ. دو جهاد میهاد نشته، چټي نارې وهي چې جهاد دی او جهاد دی. دا د پاکستان ایسۍ ایجنټان دي او دا خبره خوشې ده چې تاسو ته وایي چې جهاد دی. اس چټي م وژني، چټي م بربادوي. راشئ خپل وطن ته خپل وطن جوړ کړئ، دا خپل افغانان مه شهیدانوئ او همدغه پیغام دی، نور څه خبره نه.